د سعودي عربستان واکمنۍ افغانانو ته د کاري ویزو په اړه مهمه پریکړه اعلان کړې. نوموړی هیواد کوم ډول کسان په څه ډول شرطونو او څومره شمیر کې مني؟ دا پریکړه د افغانانو لپاره څومره ګټوره تمامېدای شي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پرتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې د سعودي عربستان له واکمنۍ سره افغانانو ته د کاري ویزو د ورکړې په اړه مهمو هوکړو ته نږدې شوي دي. دا پرمختګ په داسې مهال کې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر افغانان د کار او ګټې د فرصتونو په لټه کې له هیواده بهر تګ ته لیواله دي او سعودي عربستان د کار لپاره یو مهم بازار ګڼل کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دواړه لوري هڅه کوي چې د کاري ویزو بهیر منظم، شفاف او قانوني چوکاټ ته برابر کړي. په دې هوکړه کې به د کارګرو د حقونو خوندیتوب، د استخدام روڼتیا او د اړوندو اسنادو د اسانولو پر موضوعګانو تمرکز وشي. تمه ده چې دا تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او اقتصادي همکاریو نوی څپرکی پرانیزي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د ساختماني، خدماتي او تخنیکي برخو لپاره بهرنیو کارګرو ته اړتیا لري. که چیرته له افغانستان سره وروستۍ هوکړه لاسلیک شي، نو زرګونه افغان ځوانان به وکولی شي چې د قانوني لارو له مخې دغه هیواد ته لاړ شي او هلته د کار فرصتونه ترلاسه کړي. دا چاره به د بیکارۍ د کچې په راکمولو او د کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. بل لور ته کارپوهان ټینګار کوي چې اړینه ده د کاري ویزو بهیر له هر ډول منځګړیتوب او ناقانونه کړنو څخه پاک وساتل شي. دوی وایي چې واکمنۍ باید د کار غوښتونکو لپاره د سفت روزنې او پوهاوي ځانګړي پروګرامونه پلي کړي، څو کارګر د سعودي قوانینو، کلتور او کاري اصولو سره بلد شي او له ستونزو سره مخ نشي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.